سورۃ قمر نبی شرک فی البرکات کوي په دې کې قیامت اثبات کوي په یو عالمي یو معجزي سره چې وخت د نبی علیہ السلام تصدیق ذکر کړ د معراج دې کې یو علامه ذکر کی معجزه بل معجزه شق القمر سپومې ټوکړي کېدل ابي دغه د دنیا تخویف د قومونو حال بیانې او پنځه نمونې و ذکر کی تخویف دنیوي د پاره د قومونو چې مخکې صورت کې بیان کړل بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعة نزدیک شو قیامت وانشق القمر اوچاو د سپوږمۍ دا معجزه د پیغمبر چې مشرکین ناس ته وی وتوی مونږ ته معجزه وخیا وی برا وګوره نو چې اشاره وکړه هغه ته اوچته کړه نو سپوږمۍ دوه ټوټې شو نو یو ټوټه د ابو قبیس غر نه اپل او بل دی پله فاطمه سلطان وختونو اکثر خلق نو ولیدلی ودو او لږ خلق جاوی لیدلی هغه تکذیب وکړ هغه وی دی وګوره پس کو مې باندې جادو کو دومره زبردست جادو دی وسره دا معجزه ذکر کړي نزدیک قیامت او چاو د سپوږمۍ څنګه چې د سپوږمۍ او چاو د دقه سی بار شي او چوي کاسمانونه دي که زمکې دي که ورونه دي که دریابونه دي دغه به قیامت کنا وانشق القمر وان يروا آیه کوي دا خلق هر قسم معجزه يعرضوا انکار کوي ويقولوا اوای سحر مستمر سحر دې خو ډیر مضبوط دی ډیر قوي سحر دی وسره وي ښا ازمکه سکه چې سپوږمۍ ته نوم خلاص نشو وکذبوا تکذیب وکړ پیغمبر او وتبعوا اهواءهم اور روان دي خپل خواهشات پسې وکل امر مستقر عذاب تولي ناراضي ویځکه چې هر کار په نیټه دی کنه هر کار چې دی مستقر هغه په خپل نیټه او په خپل وخت باندې راځي ځکه په دې عذاب ناراضي ولقد جاءهم من الانباء يتلون ناغلی دی تواقعات د قران ما فيه مزدجر دمر اندازا چې باغی کی پورا زور نه ده یو سړی به پوي کنه نو ډیر زور نه ده پکې مزدجر مصدر دی حکمت بالغه دا څه خبر دی دا څه کتاب دی چې حکمت ته او کمال تر رسیدلې په خپل صدق کې بالغتن کاملتن په صدق کې انتها تر رسید قران یادي فما تغني النذر پیدا ورنکړه پیغمبرانو خپل قومونو لره پیدا خو بالو چې په ایمان راوړل کړه نه خو د پیغمبرانو په اختیار کې نو کنه نو څه فائدې ول ورنکړه ځکه نفع او نقصان د الله په اختیار کې دی هغه خپل بیان کوي فتولانهم پس مخواړه د دینه یوم اگر وزی تاید او دای چې आवाज بو کې आवाज کون کې الهی ان کورن داس یو شی ته چې ډیر ناشنا دی داس یو شی ته چې ډیر hebatnak نو کور hebatnak کوي ها قیامت یاد خوشان ابصارهم سترګې به راوتی دي خلقو د hebat نه یخرجون من الاجداث روزی بد قبرنا کانهم جراد منتشرون داسې پریشان سبه ملخان دي فارشوي ګډوډ څوک په یوا څوک په بل او څوک hebat وي بګنه ځان پويږي نو ډیر وخت تیر شوی منتشرون ده او التویلی سوره ماعون کې چې کل فراش المبسوس پشان د پتنګانو فارشوي موتعینا منڈی بوی الدا فطرف دا آواز کون کی یقول الکافرون ابوی کافران هذا یوم ناصر یرا دار وقت دی رسخت دا تخویف اخروی ذکر کو دا قیامت حال دا شفا تخویف دنیاوی ذکر کی دا قومون حال پینزو
تکذیب کړي او مخکې د دینا قوم د نوح علیہ السلام فکذبوا عبدنا دروجن کو زمونږ بین نوح علیہ السلام وقالوا وی مجنون وازدجر لیونه دی مجنون دی ګور هغه ته ویلو وازدجر او هر ځای راټل شوی دی خو دې نه صبرېږي نو وازدجر هغه ځای ورټل شو هغه ځای ورټل شو ولې هر ځای باغ درېدنو خلق براټو وې دې خان صبرېږي نه خپل خبره نه فدعا ربه نوح علیہ السلام فریاد کو خپل رب ته انی مغلوب فانتصر چې زه کمزور شوم زما امدادو کې کافی اولی راوړي ځکه مدد الله د کمزور خلقو کوي فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر نو پرانستی مونږ دروازې د اسمان په بورا تویدن کو منهمر هغه چې بس بهیږي انهمار بيدو ته ویل وفجرنا الارض عيونا روانه کلمون غزمه کټوله چینی هر ځای وبراوته هر ځای د اسمان او د زمکه فلتق الماء یوځای فی اوبو د بری او د خطی علی امرن پاند زبان دی قد قدر چې کوم اندازې شوی وا په لوح محفوظ کې هر څه په تقدیر کې شته کنه الله په تقدیر کې دي کنه نو پاغه اندازه باندې وګورئ وحملنا ومنغوخي جونو علیہ السلام علی ذات الواح و دسر پداس یو کشته کې چیز مشینری پکې نه و مشینری پکې نه و نه پکې انجنو نه پکې نور څو صرف تختیوی میخونو بسی الواح و دسر تختیوی میخونو ابس اوچته شو کشته نو تجری بآیوننا روانوا زمونږ په حفاظت جزاء لمن کان کفر الله وی سزا می ورکولا هغه خلق ته چې کفر کړو یو دا معنا جزاء یا نوح علیہ السلام ته اشاره ده دا می په باندې احسان وکړو په چا باندې لمن کان کفر هغه نوح علیہ السلام باندې چې دا ناشکری شوی و ولقد ترکنا آیتا یقینا پریخو زمون دی کشته لره یو معجزه یو نخا فهل من مدکر یا دا واقعا د نوح علیہ السلام چې قرآن کې بیانیږي نو آیتا دا ډیره زبردست د عبرت خبره ده خو فهل من مدکر سوکشتی چې عبرت کې نواخلی فکیف کان عذابی ونذر سرنګ چې عذاب زماغي لراو او پیغمبران بچو نذر انبیاء نوح علیہ السلام بچ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر یقینا چې موږ آسان کړی قرآن د پاره د عبرت اغستلو مشته څوک چې عبرت نه واخلي دا څلور ځلوي په دې صورت کې دا ترغیب د پاره وي چې خلکو قرآن ګوره ما ډیر آسان کړی ډیر مې آسان کړی په خپل به درځي د لغته دې سره لګ مینا او محبت پیدا کا کذبت عاد تکذیبک عادیانو نصرنګ چې زما عذاب اغیلرا ونذر او پیغمبران بچو اغي بچ ان ارسلنا علیهم ریحا عادیان باندې مونږ یو طوفان راولې ریحا هوا سرسرن چې د ډیر تیزوالی نه आवाज کو ډیر تیزوالی نه په یوم نحسن هغه ورځ کې چې هغه سپیره په دې قوم باندې مستمرن او ډیر قوي او په عذاب کې یو ورځ خو جنس یې ذکر کړی ورځي یو وشپې وی تر ورځې کنه او قران په یوم ولی جنس اگر ورځ چې ډیر قوي او په عذاب کې تنزع الناس رایسته خلق د کورونو ندی په کورونو ورنواته چې پوجو بکشکړه باندې نا کورونه ځدان له کورونو کې توګلیو نو پاره کې نه نواته نا هوا پاره کې ورپسې نه نواته رایستل بيداوي کورونو نه دومره تیز هوا وها کأنهم اعجاز نخل منقعر تابوی چې دا عادیان چې دي دا خو عادیان نه دي دا خو
تنی د کجورو دي چې د مونډه استلی شوي وي اعجاز النخل داسې بدنونه وي د ویخه استلی شوي فکیف کان عذاب و نذر سرنګ عذاب زما دی لرا او سرنګ شو پیغمبران او یقینا موږ آسان کړي قران د پاره د عبرت شته څوک چې عبرت نه واخلي تکذیب کړو سمودیانو د پیغمبرانو صالح علیه السلام وقالو وی ابشرم منا یو بنده دې زمونږه واحدن یو تند نتبعه نمون ټول په د پس روان شو چې خلق را پورې خاندي دا څه به ادبی کوله وی دې بل که زمونږه مشرکنا او موږ ټول په د پس روان یو ان ذل فی ضلال و سعر یقینا موږ په دغه وخت کې په ډیره گمراهۍ کې او په لیوانتوب کې اولقی الذکر علی من بیننا ولی نازل کړي چې په د باندې ذکر د الله طرفنا زمون په میانس کې مونږ ولې قابل نو سره بل هو کذاب اشر بلکې دا صالح علیه السلام ډیر سخت دروغجن دی او ډیر لوی مار دی تکبر کوي ښا او هر چا ته ګوري نه وي هغه ته تسلو ګوري ته خو د جهنم خشا کې نو تا ته قتل ګناه دی او دې ګور په چا نظر نه خرابې دومره متکبر دی سيعلمون زرد چې پوهه بشي غدن سبا هغه سبا لانه راغلی ښا صالح علیہ السلام ورته سبا ویلو نو چې قیامت ته کنه نو پوه بشي سبا د قیامت پر ورځ یا غد دغه د عذاب غرو زیادې هغه نږدې وکنه منل کذاب الاشر چې څوک دې دروغجن او متکبر یو پوشي ان مرسل الناقه مونږ لګون کیو ناقیل را فتنه لهم امتحان د دې لپاره فرتقبهم تو ته انتظار کوا واستبر او کدی ارس کی نو صبر کوا خیر دی وخی لګ دی ها صبر کوا ونبئهم او پدی پوکا ان الماء قسمه بینهم چې دا وبد نمبر دی کجرند دې د پلار د خو پوار دا قسمه بینهم دا وبد نمبر دی یو رد دی اوخی ابل رستاس کل شرب محتضر هر یو نمبر ته حاضری کې دی شي چې کوم رستاس نو تاسو به بوله چې کوم رد ناقی نو دا برازي هر نمبر ته حاضری کې دی شي هغه مونږ دا نمبر نشو ساتلې دا به یو ورځ مونږ ناستیو او به باندې دا آسان کار دی وي مونږ به هم د څنګه دی مرو زموږ ساری به هم د څنګه دی مري اټولې وبو دا اوخه په کومي کې شي ټوکې به ور پورې کولې ښا چې دا نه مړیږي په وبو باندې فنا دو صاحبهم نو یوې په کوم مشرک کنه ښا خلق ځان له مشر ګوري کنه आवाज یو کا خپل صاحب ته هغه مشر ته فتعاتوا ناغلا سره ودکړو فعقر توخه واله دې به کوم مشر کړو کنه ښا اللهوی بیا عذاب تراغی کنه چې د معجزې حتی کې وکړو څرنګه چې عذاب زما غي لره او پیغمبران می بچ کړل ان ارسلنا علیهم صیحه واحده من غراولی کو په دی باندې یو چغه جبرئیل علیہ السلام راغی او د حجر هغه دیوال باندې لاس کې خو دا چغه کړه کنه فکانو کهشیم المحتضر عقیدہ شو لکه هغه خلپل د شپول چې سوکو کی او بیا نوې کوي کنه ناغه زور شپول داسي ټوکړي پرتی کتا ریز مریض شوی داسې ریز مریض شکل شیم المحتضر محتضر پشان دا ریزه وخو دا سړی چې شپول جوړي محتضر هغه سړی ته وی چې خاخه وسره یو اشپول جوړي او غنیک دی فصل تا کنه هغه سړی ته محتضر وی ها نو دا هغه د اشپول په شان ته ریزه شو شو او یقینا موږ آسان کړي قران د پاره د عبرت او نشته د څوک چې عبرت نه واخلي تکذیب کړي قوم د لوط علیہ السلام د پیغمبرانو ان ارسلنا علیهم حاسبا موږ راولېګل په دې باندې نازل کړل کان
کانی پی عمری دلیو حاسبا الا آل لوط مگر لوط علیہ السلام او داغه تابعدار ارسول چیو نجینا مخلص کل دی لرا بسحر پوغد سحر کی نعمتا مننا دا نعمت زمون دا طرفنا کذالک نجزی من شکر اللہ یمون دقا سے بدل ورکو انعام ورکو اغا چاہتا چی زمون تابداری کئی خلاصو یہ کنا دا عذابونو نے بچتو او دا قوم دا ضررون نے بچتو خصو کو شکارا چی تابداریو کی کنا تابداری صدا مقاتلوی من وحد اللہ دا اللہ توحید امنی واللہ یو اگانی کنا ابن جوزی وی بین التوحید چه توحید بیان سو کئینا اللہ یمونگا ولدغا سے بدل ورکونو ولقد انذرهم او یقینا یرولیو دی خلق لرلوت علیہ السلام بدشتنا زمون دا عذابنا فتمارو بالنظر ناغی شک پیدا که پیغمبرانو چه دروغ جندی ولقد راودوه عن ضیفهم او دی خلقو طلب کړو د میلمنو د لوط علیہ السلام چې ویلی د چې د سره خو میلمان نورالو وی دا مونږ تفریدا دا میلمان دی مونږ تفریدا هغه نه دا خو زما میلمان دی نو جګړه جوړه شو نو هغه ملائکه لګي د هغه وخت سره خو صرف تقریبا خپل کپڑے راخ کې کپڑا نو ټول لاندې شو فتمسنا اعینهم وړاندې کړې مونږه سترګې د دې چې واپس تلنو په دیوالونو به لاسونه لګولو ټول اپیزانو او وی به یې راځي جادوګر دی ښا جادوګر یې راوستي دي ټول سترګې وړاندې شي فذوقوا عذابي ونذر اوسکه زما عذاب او زما يرول ولقد صبحهم بكرة مرګري شد دي خلق سره په وخت د سحر کې عذاب مستقر عذاب شډیر مضبوط عذاب سحر په وخت کې اکثر خلق عذابونه راغلي اوسکه عذاب زمان عذاب خو څوک نشي سکله خمرات نه هغه درد دی هغه درد علم د عذاب او نظر پیغمبران او یقینا نسان کړي مون قران د پاره د عبرت شته د څوک چې عبرت نه واخلي ولقد جاء لفرعون النذر یقینا راغلی فرعونیان ته پیغمبران موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام تکذبوا بآیاتنا كلها دروغجنې پر معجزې زمونږه ټوله نه معجزې وتقولې نو امني ول دی فرعونیان لرا اخذ عزیز مقتدر نیول دا غزاد چې زور اور دی او قدرت والده چې الله څخه قدرت وکړه په هغه قدرت یو نیول اوس خبر را لدیله قومونو حال ذکر شو اوس الله دې موجوده مکی والا او ته خبره کوي مومنانو ته وی چې تاسو ته دین ډیر تکلیف دی کنه دا ډیر زور اور دی دین شماله کوله اکفارکم خیرن یستاسو دا کافران چې دي یستاسو د زمانه دا ډیر بهتر دي من اولائکم دغه قومونو نه چې مخکې ذکر شو عادیان سمودیان چې دی وی مونږ ته څوک څنګه شي ویل ام لکم براتن فی الزبر یا استاسو د پاره کافرانو نجات ته په صحیفو کې په عمل نامو کې دی به خپل عمل نامې نه خبرې نو چې زمونږ د پاره عذابونه نشته دی بلکې براءت ته نجات ته ام یقولون یا داوی نحنو جميع منتصر چې مونږ ډیر خلق یو د ځان تاسو کولی شو ابو جهل ویلو کنا نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام ورته هم چرته یو ورځ غوسه شوی و ابو جهل پوښو چې کدر الله سواچو نو ته وی تمال زورنا راکې خو زما ډیر خلق د خبرې دی आवाज نیما زمانه رستو ډیر خلق دی الله وی ښا جميع منتصر دی داوی چې مونږ ډیر خلق یو او د خپل ځان تاسو کولی شو سيهزم الجمع ما ترامات بشي دا دلی د دې دا خلق د دې ويولون الدبر او بړي شاګانی دا د بدر پر دا شو کنه
بل الساعة موعدهم بلکہ قیامت دی وعده ده والساعة ادها قیامت خو ډیر د هیبت ته او امر او ډیر تاریخ ان المجرمین بشکدا مجرمان چې دی فی ضلال و سعر دی په ډیر غټه گمراهی کې دی او په لیوانتوب کې دی سعر لیوانتوب ته وي یوم یسحبون یاد کا اور چې دی براخ کې شي په نار پور کې علی وجوههم په مخونو باندې قیامت کې براخ کړي شي په مخونو براخ کړي شي او تبویل شي ذوقوا مس سقر اوسکه خوند جهنم خوند څنګه دی مس سقر جهنم کې ډیر زینه دي سقرم پګشتا جهنم ورسو دا صورت دعوه ده الا كل شيء خلقناه بقدر یقینا موږ پیدا کړی دی هر یو شی په اندازې سره هر شی له الله اندازه مقرر کړی دی که جهنم دی نو به قدر دی که جنت دی نو به قدر دی که دنیا ده نو به قدر که انسان دی به قدر دی که جنت دی به قدر دی هر شی چې دی کنه الله په یو اندازه پیدا کړی چې دا غي نه زیاتیږي نه کمیږي تبدیلی پکې نه راځي وما امرنا نه حکم زمون قیامت ته الا واحده مگر یو کن فیکون کلمح بالبصر دور اثر براشي لکه رب دسترګي بس چې دسترګي را پېنو قیامت وي کلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم يقينا من هلاك کړي دي د دې په شانتي قومونه او ډلې فهل من مدکر شرسو چې عبرت حاصل کی او کل شيء فعلوه هر کار چې دی خلقو کړي دي هر کار چې دی کړي دي کنه څغړته کوړو کې دي کړ فز زبر ناغه په صحیفو کې پروت ته اگر وښوي نه دي دغه به سره حساب کتاب کی وکل صغیر وکبیر هر یو وړو کې عمل او لوی عمل مستطر لیکل شوی دی ان المتقین فی جنات و نهر بشک متقیان و جنتونو په نهرونو کې فی مقعد صدق فغزه عزتمن کې جنت ډیر عزتمن دی مقعد صدق یو ته ویل عند ملیک مقتدر دا غزاد سره بناستی چې بادشاہ دی ډیر لوی قدرت والا